درنو او قدرمنو مینوالو سلامونه می قبول کړئ. تاسو د یو ډیر دردونکي افسوسناک خبر نه خبروم چې په اورېدو به تاسو هم ډیر زیات خفه شئ چې دا یو ډیر دردونکي واقعه ده چې یو ښځې خپل خاوند وژلی دی. دغه ښځې چې خپل یار سره یې سلا کړې وه، د یار نوم یې شهباز او د دغه ښځې نوم صابره ښودل کېږي. ویل کېږي چې د خپل خاوند په خلاف یې داسې پلان جوړ کړی و چې خپل خاوند ووژنو، مړ یې کړي. نو د هغې نه پس به دوی دواړه په خپل منځ کې نکاح وکړي او یا به وتښتي. د هغې نه پس چې دوی دغه قدم اوچت کړی دی، یعنې دغه خپل خاوند یې وژلی دی، په ډېر بېدرده مرګ سره یې د هغه قتل کړی دی. د هغه د وژلو نه پس دغه ښځه او ورسره یې دغه خپل یار شهباز د موقع نه تښتېدلي دي. خو د ګورلۍ پولیسو ته چې اطلاع ورکړل شوې ده، هغوی راغلي دي، دغه لاش یې په خپل تحویل کې اخیستی دی، یعنې خپل ځان سره یې اخیستی دی او دغه لاش یې بیا د پیمز هسپتال ته منتقل کړی دی چې هلته د دغه لاش پوسټمارټم هم کېږي. نور معلومات به او شواهد به هم مخې ته راشي. خو پولیسو ته تر دې دمه داسې واقعیات، داسې خبر مخې ته راغلی دی چې دا خپلې ښځې وژلې دی، ځکه چې ښځه یې هم اوس په کور کې نشته دی، تښتېدلې ده. او د دغه ښځې چې کوم هلک سره تعلقات او کوم معلومات مخې ته راغلي دي او ټریس شوي دي، نو د هغه هلک نوم شهباز ښودل کېږي چې په دې واقع کې ملوث دی او دې ښځې سره یې په شریکه دغه کار کړی دی چې د دې ښځې خاوند یې وژلی دی او په دې ګور سره د دې ښځې هم سلا وه. قدرمنو مینوالو، دا افسوسناک خبر، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. موږ غوښتل چې تاسو د ټول تفصیل د ټولو معلوماتو نه خبر کړو. ستاسو مننه چې موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. داسې درنده خلکو دپاره تاسو کومه سزا خوښول غواړئ، ضرور راسره خپل نظر په کمنټ کې شریک کړئ.